بسم الله الرحمن الرحیم. په وترو کې چې کما دعای قنوت ویلې شي ما تاسو ته ویلیو چې منګه د احناف چې کما دعای قنوت وایو دا سندن کمزور ده، اگر چې مصنف ابن ابي شيبه و غیره بعض روایاتو کې راغلي دا سمنه ده چې کني روایاتو کې نشتا، خدا روایات کمزوری دی. اللهم اهدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت دا مضبوطه دعا ده، د هغې ترجمه موږ پرون تاسو ته بیان کړې وه بله ورځ. دا د احناف والا اگر چې سندن کمزور ده خو د دې هم معنی زده کول ښه دي، ځکه چې ډېرو خلکو دا یاده کړې ده. اللهم انا نستعینک، اے الله منگ تانا مدد غواړو، ونستغفرک او تانا معافی غواړو، ونؤمن بک او تا باندې ایمان راوړو، ونتوکل علیک او تا باندې توکل کو، ونثنی علیک الخیر او ستا ډیر ښه تعریف کو، ونشکرک او ستا شکر کو، ولا نکفرک او ستا ناشکری نکو، ونخلع او جدا کو، ونترکو او پریگدو من هغه څوک یفجرک چې ستا نافرمانی کوي، چې څوک ستا نافرمانی کوي موږ هغه نه جدا کیږو پریدوی. اللهم ایاک نعبد، اے اللہ منگ صرف ستا عبادت کو، ولک نصلی او ہم تا تا منز کو، ونسجد او ہم تا تا سجد کو، و الیک نسعى او ستا طرف تا درمنڈ وہو، ونحفد او خدمت د پارا حاضریگو. دا نحفدو دا سټکه دی چې د دې ډیر تفصیلی تشریحونه علماو کړي دي. حفد او حفدتن خادمانو ته هم وایي. نسعا هغې تللې ته او هغې مزل ته وایي چې کم تلو کې سړی د خپل ضرورت د پاره ځي، او حفد هغه منډې ته وایي چې کمه منډه سړی د خدمت په نیت باندې وهي او په زر زر قدمونه اخلي. نو الیکا نسعا منږ ستا طرف ته درځو، ونحفدو او ستا طرف ته در منډې وهو، و الیکا نسعا هم ستا طرف ته در منډه کوو، ونحفدو او د خدمت د پاره حاضریږو، ونرجو رحمتک او ستا د رحمت امیدوار یو، ونخشا عذابک او ستا د عذاب نه یریگو. ان عذابک بشک ستا عذاب بالکفار ملحق په کافرانو پورې انختون کې ده. لفظی ترجمه بیا ګوره. اللهم انا نستعینک، اے اللہ منگستانا امداد غواړو، ونستغفرک او ستانا معافی غواړو، ونؤمن بک او ستا باندې ایمان راوړو، ونتوکل علیک او تا باندې توکل کوو، ونثنی علیک الخیر او ستا ډیر ښه تعریف کوو، ونشکرک او ستا شکر کوو، ولا نکفرک او ستا ناشکري نه کوو، ونخلع او جدا کیږو، ونترکو او پریږدو من د هغه چانه او هغه څوک یفجرک چې ستا نافرمانی کوي. اللهم ایاک نعبد، یا الله من خاص تا ته عبادت کوو، ولک نصلی او خاص تا د پاره مونځ کوو، ونسجد او خاص تا ته سجده کوو، و الیک نسعا هم ستا طرف ته درمنډه کوو، ونحفد او د خدمت د پاره حاضریږو، ونرجو رحمتک او ستا د رحمت امید لرو، ونخشا عذابک ستا د عذاب نه یریگو. ان عذابک بشک ستا عذاب
بالکفار ملحق په کافرانو پورن خطون کې دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلی الله